شونډې دې پې کمن ګلې یخې دي دا د بې وفاو خلکو نښې دي ولاس دې په نکریزو باندې سور نه دی دا زما د زړه د شونډو غوښې دي د اوښکو باران یوټیوب چینل مینوالو لیدونکو نن را سره په دغه ادبي او هنري خپرونه کې د ننګرهار نوموتی شاعر چې ډېری ملګري فکر کوي چې دی به د هلمند وي خو نه دی د ننګرهار د بېسود ولسوالۍ څخه ده زه یې پېژنم قیس هاشمي را سره مېلمه دی ده سره بنډار کوو هاشمي صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلی مننه تاسې ستړي مه شئ جوړ په خیر خدای مو راوله په دې هیله چې ښه باستئ تاسو مهربانه سئ زه ستاسو د ټولو یم بس مننه هاشمي صاحب بېګا ملګرو غوښتنه کړې وه فیسبوک کې مې پوسټ کړی و نو ملګرو همدا غوښتي وو چې ته ډېرې خبرې مه کوه هاشمي صاحب ته وخت ورکړه چې له ده څخه به شعرونه اورو مهرباني څه کلامونه ملګرو ته بېګا مې ډېر خاموشه دي دا خاموش غزل لیکلی دی نوی دی په تېر 2020 میلادي کال کې د کور مخ ته یې اوس تېر شوم په خیال کې مننه په تېر 2020 میلادي کال کې د کور مخ ته یې اوس تېر شوم په خیال کې ژوند په فلم کې د هغې صحنې نوم دی لکه کب خوار چې نښتی وي په جال کې ژوند په فلم کې د هغې صحنې نوم دی لکه کب خوار چې نښتی وي په جال کې شادګل مړ د اروپا په غرو کې پروت دی شادګل مړ د اروپا په غرو کې پروت دی خواته یې ایښي جوش هګۍ دي په رومال کې شادګل مړ د اروپا په غرو کې پروت دی څنګ ته یې ایښي جوش هګۍ دي په رومال کې جنۍ خانه وه هلک خوارې غریب و جنۍ خانه وه هلک خوارې غریب و زما او ستا د ژوند کیسه وه په سریال کې جنۍ خانه وه هلک خوارې غریب و زما او ستا د ژوند کیسه وه په سریال کې د لیلا په ښه په کور کې شوله قاته چې د قیس په ښه شوه ژوبله په فوټبال کې د لیلا په ښه به قاته شوه په کور کې چې د قیس په ښه شوه ژوبله په فوټبال ډېره مننه ته ولاړه وې څه مې کړي وای څه مې کړي وای وبخئ څه مې کړي وای پښتو ته مې کتل څه مې کړي وای پښتو ته مې کتل ته ولاړه وې پښو ته مې کتل څه مې کړي وای پښتو ته مې کتل ته ولاړه وې پښو ته مې کتل ما ټوپک په دې خاطر په اوږو نه کړ پاس پې ناستو په رشتو ته مې کتل ما ټوپک په دې خاطر په اوږه نه کړ پاس پې ناستو په رشتو ته مې کتل وی چې زه در یادېدم نو تا به څه کړل ما وی تلم چیرې اوبو ته مې کتل وی چې زه در یادېدم نو تا به څه کړل ما وی تلم چیرې اوبو ته مې کتل او اورېده مې شرنګاشرنګ ستا د بنګړیو اورېده مې شرنګاشرنګ ستا د بنګړیو غلی ناست وم زولانو ته مې کتل او تر اخره مې مرداره ځکه نه کړه قیسه تېرو خاطرو ته مې کتل څه مې کړي وای پښتو ته مې کتل ته ولاړه وې پښو ته مې کتل مننه هاشمي صاحب هسې بس خو د ړندو په تا الزام نه دی ما سره ناست دی زما زنګ ته دې پام نه دی زما خبرو ته دې پام نه دی هاشمي صاحب بل کلام اورو ملګرو به بیا وایي چې ولا ته خبرې کوې هاشمي صاحب نه پرېږدي د تاسې خبرې هم خوږې دي خو دا چې د شعر و شاعرۍ خپرونه نو په کار هم همدا ده چې شعرونه ووایي نظم دی باڼه دې سم راوړي رانجه دې سم راوړي بل نو راوښیه ته چې څه دې سم راوړي باڼه دې سم راوړي رانجه دې سم راوړي بل نو راوښیه ته چې څه دې سم راوړي نه سپېده سمه ده نه دنداسه سمه ده ته دا سرخي وګوره تر دې ایره سمه ده نه سپېده سمه ده نه دنداسه سمه ده ته دا سرخي وګوره تر دې ایره سمه ده بنګړي زاړه ماډل دي ټیکري زاړه ماډل دي دا پایزیبونه خو دې بیخي زاړه ماډل زما په زړه نه ښکاري شیان مې ښه نه ښکاري سړی وګوره ته زما واړه نه ښکاري
ته کنارې سړی له دروازې سړی دا ماشومان منع که له دې کوڅې سړی کینه کتاب ور زده که لیک او حساب ور زده که په ښه او بد یې پوه که سم او خراب ور زده که په اوداسه یې پوه که او په لمانځه یې پوه که ښه ډېره مینه ورکه سړیه ښه یې پوه که چې دغه څه شیان دي سړیه ښه شیان دي مخکې مې ټوکې وکړې زما په زړه شیان دي چې دغه څه شیان دي سړیه ښه شیان دي مخکې مې ټوکې وکړې زما په زړه شیان دي مخ د کتاب ښکلی دی ستا انتخاب ښکلی دی سترګې زما ښکلي دي رنګ د حجاب ښکلی دی مخ د کتاب ښکلی دی ستا انتخاب ښکلی دی سترګې زما ښکلي دي رنګ د حجاب ښکلی دی سړیه ښار څنګه و اوس بیروبار څنګه و د خریدار څه حال و ناس دکاندار څنګه و رښتیا شرونه کېدل فریب او چلونه کېدل ټیلې وهلې خلکو ښځې څارلې خلکو د بل لورګانې بلا په عذابولې خلکو لاس او ګریوانو خلک اوس په کوم شانو خلک زناورانو خلک که انسانانو خلک لاس او ګریوانو خلک لا سرګردانو خلک زناورانو خلک که انسانانو خلک په ښار کې څه روانو بد او که ښه روانو ژوند په خپل زړه روانو که زړه نازړه روانو ټوله شیان ښه ښکاري خو ډېر پیزوان ښه ښکاري ټوله شیان ښه ښکاري خو ډېر پیزوان ښه ښکاري په انسانیت تر سینګار مطلب انسان ښه ښکاري ټوله شیان ښه ښکاري خو ډېر پیزوان ښه ښکاري په انسانیت تر سینګار مطلب انسان ښه ښکاري مویبند یې ګران درکړی برس یې ارزان درکړی خو ښه دی دا ځل یې اصل سامان درکړی مویبند یې ګران درکړی برس یې ارزان درکړی خو ښه دی دا ځل یې اصل سامان درکړی باڼه دې سم راوړي رانجه دې سم راوړي قیسه نړۍ مننه هر څه دې سم راوړي ډېره مننه زه د تاسې د ټولو په اجازه خپل یو ډېر پخوانی نظم وایم په دې هیله چې د تاسو د ټولو د خوښۍ وړ وګرځي د کابلي شهید ماشوم مور ستا زوی بېګا ما ته په خوب کې راغی ما ته یې ستا لپاره لیک راکړ ډېر په خندا ما ته په خوب کې راغی د کابلي شهید ماشوم مور ما ته وې ماما دا زما خبرې په یو ډول نه یو ډول باندې مور ته مې ورسوه دا خبرې د کابلي شهید ماشوم مور ستا زوی و تا ته دې لیکلي داسې ته غوږ شه زه یې درته وایم اوس دې لیوني درته ویلي داسې مور یې لومړی مې ته سلام ومنه په ټوله کور مې هم سلام وایه پلار ته مې هم احترامات وړاندې که په ورور او خور مې هم سلام وایه مور یې ډېر وبخه خفه نه شي دا چې زه ستا بې اجازې راغلم ته خو پوهېږې دا د خدای رضا وه چې له دنیا بې اجازې راغلم مور یې خو تا ته مې زړه ډېر خفه دی زه خبر شوی یم ته زیاته ژاړې هر چاته وایې زما زوی مړ شوی هر چاته وایې زما زوی مړ شوی هر څوک چې ووینې هر چاته ژاړې مور یې ته مه ژاړه زه مړ نه یم زه ډېر یو ښه ځای ته راغلی یم هغه چې تاسو به جنت یادوو بس و هغه ځای ته راغلی یم مور یې ته مه ژاړه زه مړ نه یم ژوندی یم روغ یم په جنت کې یم دلته هغه چې تاسو به جنت ته یادوو بس و هغه ځای ته راغلی یم مور یې ته مه ژاړه زه مړ نه یم ژوندی یم روغ یم په جنت کې یم دلته چاودنې نشته جنګ نشته دا ډېر ښه ځای دی په امنیت کې یم مور یې ته مه ژاړه دا ډېر ښه ځای دی د دې ځای خلک انتحار نه کوي دلته جنګي جټ الوتکې نشته په کور او کلي څوک بمبار نه کوي مور ته مه ژاړه دا ډېر ښه ځای دی دلته ټوپک تورې چړې نشته دلته ویشتل حلالېدل نشته دلته هغه د غم کیسې نشته مور ته مه ژاړه دا ډېر ښه ځای دی دلته زه لږ هم پریشانه نه یم دلته په ما باندې څوک کار نه کوي دلته زه ستړی او ستومانه نه یم مور ته مه ژاړه
دا ډیر ښه ځای دی. مورې ته مه ژاړه، دا ډیر ښه ځای دی. دلته په ما باندې څوک کار نه کوي، وسپېلني خلکو ته نه دودوم، دلته منت په ما مالدار نه کوي. مورې ته مه ژاړه، دا ډیر ښه ځای دی. دلته په کلو په کوڅو نه ګرځم، بوجۍ په شا په کاغذونو پسې په سره غرمه په ډیرانو نه ګرځم. مورې ته مه ژاړه، دا ډیر ښه ځای دی. زما ارمان د ماشومتوب پوره شو، ټوله ستړیا مې لاړه ووتله، دلته خدای شته چې زما خوب پوره شو. مورې ته مه ژاړه، مورې ته مه ژاړه، دا ډیر ښه ځای دی. پرېږده غمونه، دومره غم مه کوه. ته زما مورې، د افغان مورې، دا د کمزورو میندو چم مه کوه. مورې ته مه ژاړه، دا ډیر ښه ځای دی. پرېږده غمونه، دومره غم مه کوه. ته زما مورې، د افغان مورې، دا د کمزورو میندو چم مه کوه. مورې ته مه ژاړه، دا ډیر ښه ځای دی. زه بېګا په تلویزیون ښکاره کړم، مورې سندرې ډرامې بندې وې، طلوع ښکاره کړمه، ژوندون ښکاره کړم. مورې ته مه ژاړه، خبره واوره، په تلویزیون کې نو که ښه ښکارېدم، برېښنا وه زما همزولو ولیدلم، خیرن خو نه وم، بد خو نه ښکارېدم. مورې ته مه ژاړه، خبره واوره. اوس به وي ډېر دوستان راغلي که نه، کور کې څه شته، زه خو چې وم خو نه وه، وایي زه هغوی به وي راوړي که نه. مورې ته مه ژاړه، خبره واوره. ښې وریجې غوښې ته پاخه که د شپې، پوهېږم چا به وي راوړي درته. ورور خور مې دواړه پې ماړه که د شپې، ورور خور مې دواړه پې ماړه که د شپې. ډېره مننه، ډېره مننه. ډېر دردونکی. خدای مو لره. یارانې خو په ګیلو مانو ښایسته وي، د کاټن لباس په ګونځو مزېدار شي. ملګرو همدا غوښتنه کړې وه چې ته خبرې مه کوه، هاشمي صاحب بل کلام اورو. دا ته کومه سوله غواړې؟ دا ته کومه سوله غواړې؟ ته تر اوسه لا پښتون یې، ته تر اوسه لا تاجک یې، ته تر اوسه هزاره یې، ته تر اوسه لا ازبک یې، ته تر اوسه لا بلوڅ یې، لا عماق او قزلباش یې، ته تر اوسه لا پاش یې. ته له کوم تاریخ غږېږې؟ ته په څه شي دومره ویاړې؟ ته له نورو ولې ژاړې؟ دا ته کومه سوله غواړې؟ دا ته کومه سوله غواړې؟ ته تر اوسه لا زون یې، لا غلزه او درانه یې، ته تر اوسه لا خیل یې، ته تر اوسه لا ځی یې، ته تر اوسه مجاهد یې، ته تر اوسه لا حزبه یې، ته تر اوسه پرچمه یې، ته تر اوسه لا خلقه یې. ته له کوم تاریخ غږېږې؟ ته په څه شي دومره ویاړې؟ ته له نورو ولې ژاړې؟ دا ته کومه سوله غواړې؟ ته تر اوسه لا لوبېږې، د نړۍ د لوبو شه، ته تر اوسه لا زمری، ته زمری که سړی. دا ته څوک یې؟ دا ته څوک شوې؟ نه کافر، نه مسلمان شوې، نه عرب شوې، نه عجم شوې، نه انسان شوې، نه حیوان شوې. ته له کوم تاریخ غږېږې؟ ته په څه شي دومره ویاړې؟ ته له نورو ولې ژاړې؟ دا ته کومه سوله غواړې؟ او دا ته کومې خواته درومې؟ دا ته کومې خواته سم شوې؟ دا ته څه په بدو سرې خو سیالانو ته دې کم شوې؟ نور په تا ملامت نه دي، ملامت یې ملامت شه. په رښتیا که سوله غواړې، یو افغان شه، یو ملت شه. په رښتیا که سوله غواړې، یو افغان شه، یو ملت شه. ډېره مننه، ډېره مننه. مننه هاشمي صاحب، کور ودان. زه خو مې نه غواړې دا خپرونه پای ته ورسوم، خو کمرامین صاحب همدا اشاره کوي چې ستاسو وخت پوره دی. بس زه په همدې دوه کړیو کوم پیغام راټولومه چې وایي بیخي دې اوږده کړي دا نوکان دي بنګړیوالې، احتیاط کوه راغلي طالبان دي بنګړیوالې. پوهېږې چې اوس خلک غریبان دي بنګړیوالې، په ډېرو خلکو خپل بچي تاوان دي بنګړیوالې، راوړي د زاړه ماډل شیان دي بنګړیوالې، بل دا چې له پخوا په بیه ګران دي بنګړیوالې. او ترا تا د رنجو کڅوړه څه کړه بنګړیوالې، احتیاط کوه چې توره دې پې خوله کړه بنګړیوالې، رانجه سم دې په بیه لږ ښه کړه بنګړیوالې. رښتیا تا د لیلا پوښتنه وکړه بنګړیوالې، خبره شوې لیلا خو یې واده کړه بنګړیوالې، خو کیس بیچارګي ته یې ورنه کړه بنګړیوالې. خبره شوې ترا تا د رنجو کڅوړه څه کړه بنګړیوالې، احتیاط کوه چې توره دې پې خوله کړه بنګړیوالې، رانجه سم دې په بیه لږ ښه کړه بنګړیوالې. رښتیا تا د لیلا پوښتنه وکړه بنګړیوالې، خبره شوې لیلا خو یې واده کړه بنګړیوالې، خو قیس بیچارګي ته یې ورنه کړه بنګړیوالې. ډېره مننه. بس پیغام به څه ووایو؟ زه دا وایم چې راځئ مینه سره وکړو،
یو بل ته مینه ورکړو موږ مینې ته پیدا یو. ډېره مننه. ته سبا له خیره بل چاته ودېږې، زه باور لرم چې خدای به دې زما کړي. دا د اوښکو باران یوټیوب چینل ادبي او هنري خپرونه. تر بیا چې زه فضل هادي اکمل او زما دروند همکار الهام یوسفزی ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. په لوی او بخښونکی رب مو سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله، کامیابه او سرشاره اوسئ. مننه. ډېره مننه. مننه. شارټ ویډیو به واخلئ. خدای دې وکړي چې سمه